د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود له طالبانو سره د هوکړې غوښتنه کړې او ویلي دي چې په د افغانستان روان کړکېچ یوازې د خبرو له لارې حل کېدی شي او اړینه ده چې ټول افغان لوري سره کینې او یوې ګډې ملي هوکړې ته ورسیږي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. احمد مسعود په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي جګړه د افغانستان ستونزې نشي حلولی. موږ باید د زور پر ځای د خبرو لاره غوره کړو او د یو بل د منلو فرهنګ رامنځته کړو. د افغانستان راتلونکی یوازې د تفاهم او ملي هوکړې له لارې خوندي کېدای شي. نوموړي ټینګار کړی چې د هېواد اوسنی سیاسي وضعیت د ټولو افغانانو ګډه ستونزه ده او هیڅ لوری باید ځان بریالی او نور مات خوړلي ونه ګڼي. د هغه په وینا افغانستان داسې حکومت ته اړتیا لري چې د ټولو قومونو، سیمو، سیاسي ډلو استازولي پکې وشي. احمد مسعود زیاته کړې چې که طالبان غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي نو باید د ملي مصالحې دروازه پرانیزي او د افغان ولس غږ واوري. هغه ویلي چې نړیواله ټولنه هم باید د بین الافغاني خبرو ملاتړ وکړي او د سولې لپاره زمینه برابره کړي. سیاسي شنونکي وایي د احمد مسعود دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې افغانستان له سخت اقتصادي ستونزو، نړیوال انزوا او امنیتي اندېښنو سره مخ دی. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.